الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لسورة النمل سلور سلو احتمایت پوری خبر شیو قصه د سلیمان علیه السلام هغه بیان شیو. اوس د هغې نه بعد قصه د صالح علیه السلام د خپل قوم سمودیانو سره بیانیږي. اوس یې په ځای دا قصه بیان شوې ده نو واضحه ده دا قصه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أو يقينا لقليو من سموديان ترور داغوي صالح عليه السلام أن يعبدوا الله چې بندگی خاص کوي الله لره. فإذا هم فريقان نو دغه وخت هغوی دوه ډلې شو یختصمون چې جګړه یې کوله. ان اعبدوا الله خاص بندگی د الله وکړي. څومره پیغمبران چې راغلي هغه دې دپاره راغلي. اهمه مسله دا ده بندگی و خالص د الله هغه دوه ډلو کې تقسیم شو. څنګه دوه ډلو کې؟ چا ومنله چا ونه منله. دلته دا مسله یاده کړئ چې کله هم څوک حق بیانوي که نه څوک حق بیانوي قرآن او حدیث بیانوي د صحیح دین بیانوي او هغه ته څوک وایي چې ته اختلافات پیدا کوې د دې دا خبره غلطه ده. وجه دا لکه اوس زه مثال کې تا ته قرآن بیان کړم دلته او ته وایې زه یې نه منم دا مسله زه نه منم ځکه چې دا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده. هغه بل راغی ما ته ووایي چې ګوره دا خلک پرېږده اختلافات دې څله جوړ کړو. ګوره اختلافات هغه سړی نه جوړوي څوک چې حق بیانوي. اختلاف همیشه هغه څوک جوړوي چې څوک یې نه مني. ګینې دلته بیا موږ دا هم وایو چې د صالح علیه السلام قوم سمودیان ټول د پلار نیکه په لار روانو د بوتانو بندګي کوله. نو اختلافات چا جوړ کړو؟ صالح علیه السلام جوړ کړو. دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ غلطه ده. صالح علیه السلام خو هغه صحیح دین او لاره بیان کړه، اختلاف هغه چوکو چې وی نه منله. قال یا قوم او یغی قوم زما لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة ولی پتا دی غواړئ عذاب مخکې د نیکۍ نه. لولا تستغفرون الله ولی بخنه نه غواړئ د الله نه. لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. هغوی به وخت په وخت وی که ته رښتینې نو دغه کم عذاب نه چې ته موږ یری دا دې راشي. نو هغه ورته وایي څه قمقلان یې لم تستعجلون بالسیئه. هلته السیئه نه مراد عذاب دی. ولې عذاب په تادۍ سره غواړي قبل الحسنه او د نیکۍ نه مراد دلته ایمان راوړه دي. د ایمان د راوړو نه مخکې عذاب ولې غواړي؟ څه ځان هم قمقلان جوړ کړي دي. پکار دی چې تاسو بخښنه وغواړئ او الله ته واپس شئ. کیدای شي الله په تاسو باندې رحم وکړي. دغه شان السیئه نه مراد ګناهونه هره ګناه شو چې تاسو ولې ګناهونه کوئ او هغه نیک عمل هم پرېښودی دی. حالانکه دغه ګناهونو د لاسه تاسو د عذاب حقداریږئ او د دې نیکیانو د لاسه تاسو د ثواب او د الله د رحمت او د بخشش د هغې حقدار جوړیږئ. قالوا او یغوی طیرنا بک وبمن معک بدپالی نوسو منگ پتا او پاگا چا چی تا سردی. یاره وی صالح دا کمی ورزی نجتا راگلی کنه بارانونو مزه نشتی د فصل او د میوم نشتی او خلکم لاړو ګډوډ شو. خوشحالیانې وې ښه مزې وې ټول یو خلکو ته ټوله قصه ګډوډه کړه.
نو چې ته راغلی که نه موږ سپېره شوي وو او دا ستا دا ملګري د دوی د لاسه. پخوا په عربو کې دا مرض و دې ته وایي التطیر. التطیر دا بدفالۍ ته وایي. پخوا دا په عربو کې اوس عربو کې ډېر حده پورې نشته او زموږ خلکو کې شته. زموږ بعضو کې لا دا اوس عقیده شته. یو شی به یې ولیدو که نه لکه دا د عربو پخوا د جاهلیت په زمانه کې عادت و. بیا په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا طیره، اسلام کې بدپالي نشته. یو سړی به داسې روان و تور سپی به مخې له راغی او ده به د یو کار اراده کړی و یاره وایي نظم ښه نظم. ولې لکه وایي تور سپی به مخې له راغی. نو تور سپی به څه وکړي؟ دا د جاهلیت هغه عقیده او نظریه چې شریعت دا ډړې وړې کړې ده او ختمه کړې ده. څه چې الله وغواړي هغه کېږي. تور سپي به دې کې څه کار دی؟ یا د پلاني مخ مې ولیدو ورځ مې ټوله سپېره تېره شوه، د کارغه اواز مې واورېد، د سپي غپا مې واورېده. دا ټولې هغه عقیدې دي چې شریعت کې د دې ګنجایش نشته. قال وی صالح علیه السلام طائرکم عند الله، سپیروالی ستاسو د الله د طرف نه دی. بل انتم قوم تفتنون، بلکې تاسو قوم یې چې امتحان در باندې کیږي. تاسو په امتحان کې پراته او دا سپیروالی چې تاسو یادې کړئ دا زموږ د لاسه نه دی، دا خو د الله د طرف نه په تاسو دی، ستاسو د اعمالو د لاسه. وكان في المدينة 9 رهط، او په ښار کې 9 کسان، يفسدون في الأرض چې ورانۍ کو په ځمکه کې، ولا يصلحون او اصلاح نه کوله. 7 کسانو په ښار کې، ښار نه مراد د حجر ښار دی چې اوس ورته مدین صالح ویلی کېږي. په دې کې 9 کسانو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د هغوی نومونه هم ذکر کړي دي. رعما او رعیم، هرمی، هریم، داب، صواب، رئاب، مصطح، قدار ابن سالف. دا هغه دی چې مین کردار دا ادا کړی. دا 9 کسانو او دوی مشوره وکړه چې یو به دا کومه اوښه چې الله رب العزت د دې کاڼي نه راویستله دا به ختمو، او دغه شان صالح علیه السلام به وجنو. 2 خبرې وي. او دا دلالت په دې باندې کوي، په څه دلالت کوي؟ دلالت په دې باندې کوي چې دوی نور عجزه شوي د مقابلې د صالح علیه السلام. یعنی وجلو ته دې ته څه ضرورت و؟ ځکه الله وایي قالوا وی هغوی چا دې 9 کسانو تقاسموا بالله، قسمونه وکوي په الله باندې. دا دلیل دی چې هغوی الله منو خو شرک یې کوو، د الله سره نور برخداران جوړ کړي. لنبیتنه واهله، خامخا د شپې به حمله کوو په ده او په کور والو د ده. ثم لنقولن لولیه، بیا به خامخا وایو موږ وارث د ده ته ما شهدنا مهلک اهلې، چې موږ نه یو حاضر شوي قتل کولو د کور والو د ده ته. وإنا لصادقون، او یقینا موږ رښتیني یو. ومکروا مکرا، او چلونه جوړ کړل هغوی چلونه. ومکرنا مکرا، او چل جوړ کو موږ چل. وهم لا یشعرون، او هغوی نه پوهېدل. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، نو وګوره چې څنګه شو انجام د چل د هغوی. انا دمرناهم، چې موږ تباه کړل هغوی. وقومهم اجمعین،
او قوم دا گوی ټول فتلک بیوتهم نو دغه دی کورونه دا گوی خاویتا بما ظلموا را غرزیدلی دی په سبب د ظلم دا گوی ان فی ذلک لآیه یقینا پدی کی خامخا عبرت تے لقوم یعلمون د پار داغ قوم چی پویگی وانجینا الذین آمنوا او بچ کرل منگ آغا کسان چی ایمانی راوڑیو وکانو یتقون او اغوی چی پریزگاری کولا ذکر خو اللہ بچ کرو کن اللہ وی بچ کرو ذکر چی تقوی پکی وا دا اللہ نیرید دا کسی دلتا دیر مختصر راوڑید او منگا بار بار دا خبر کو چی رب العزت بعض زینو کی دی قوم قصہ تفصیلا ذکر کی بعضو کی مختصر ذکر کی مختصر ذکر کی مقصد صرف رائے دولی دا عبرت دا پارا دا سوچ و دا فکر دا پارا نو بدی بسی اس واقعہ راوڑی دا لوط علیہ السلام دا کم زی بزی منگا باسو کو او مختصر دا قصہ راوڑی پرون بدی کی بازو ملگرو دیر دیسی اگد باس کڑو چلا لوط علیہ السلام سوکو یاد دیتا کہ نا او جی بیارا تا زکو لوط علیہ السلام سوک دے ابراہیم علیہ السلام سے دے ورارا نو آزر بھی ایسے شو دا لوط علیہ السلام نکیش اخر چی نند تیاد پرون پاکی دا باز ملگری سم گڑ ورشی پا دیکی چی آزر دا دسن شو نو چاوی ترے دی او چا بل سے تخلی جوڑا کلی وا نو لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام ورارا دی ولوطا او یادک لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کلچوی اغا قوم خبلتا اتأتون الفاحشة ایراتک ویتاسو بحیاییتا وانتم تبصرون او تاسو پوهی یا تاسو اینی نو بیا با دیسا کوئی تاسو پوهی یعنی تاسو پوهی چی دا کار ناروا دی کم کار الک چی دا الک نشاوت پورا کی چی دا بد کار تاسو پتا جا یا تاسو اینی اثرات دا اللہ دا نافرمانی چی پوخانو دا اللہ نافرمانی کڑی و نسی چلو سرشیو أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً أَيَتَا سُرَاتَكَّ وَيْنَارِ نَوْتَ بَشَهْوَةَ سَرَا مِن دُونِ النِّسَاءِ سِوَادَ زَنَانُونَ بل انتم قوم تجهلون بلکہ تاسو قوم یی چی ناپوہ کار کوئی جہالت تیستاسو تو پرون منگ بدی بانی خبر کڑو چی دا مرض معاشرے کی دیری دی مخنیوے پکار چی مخنیوے یو دا دی سی چی دی مبارکی بیانونو شی و خبری وشی با یونیورسٹیانو کی پا مدرسو کی پا سکولونو کی پا پروگرامونو کی پا جماعتونو کی جمعی پا خطبو کی طریقہ دا منگ سر اکثر چی کم مقررین اگوی دیسی بس عادتی گونتا کی خطبی کی اکثر خطبه کی سو ناسوم نئی عادتی او سو موضوعگانی دی او سو خبری پای پورن خطیو پکار دای چی منگ پا آگا موضوعاتو بانی خبریو کی چی دا معاشری ورطا ضرورت دی او دا معاشری چی ورطا ضرورت دی یو دا موضوع دا دالک نشاہوت پورا کول دا فتنہ دیر زیادہ شوی بلا مخنیوے گورا صرف دا یو نقطہ ذکر کوا خبر نوک دو پرون پہ منگ تفسیری خبر کرو بلا لار دا دید مخنیوی اگا دا
چې موږ هلکان په دې پوه کړو چې هلک څه ته وایي. یعنې کله چې هلک ګیره او برېت لرې کړي او میک اپ کوي او شونډې اړوي راړوي او جامې تنګې لنډې او د ګرځېدو د هغه یو اندازي او د خبرو کولو د هغه یو اندازي، نو دا در زه لیکل در کوم چې کله معاشره کې هلکان داسې شو نو لازم به پکې دا فحاشي ډېرېږي. که نه زما دا خبره غلطه ده؟ خو چې کله هلک هلکي سړی ګیره برید زیګ بیګ ساده باده د چا هغه پلار هم دته غږ نشي کولی. زمانه هم دا چې بعضو موقعو کې زور زبردستي کېږي. زما مطلب دا نه دی خبرې چې هر سړي سره چې دا کار کیا او په دې راځي، خو هغه کلی یو لویه وجه په معاشره کې د دې مرض د زیاتېدو هغه دا دی چې هلکانو د جنکو پیښې شروع کړي دي. متفق یې زما دې خبرې سره؟ فتنه دې نه جوړېږي که نه، لکه یو سړی دی خواصي زړه کې مرض دی، ما خو پرون وایي چې فطرت یې الټه دی د زناورو نه بدتر دی، او مخامخ چې کوم هلک را روان دی برای نام هلک هغه ځان له دومره فتنتې جوړه شوې دي چې هغه د جنکو په شان دی، او دلته د په زړه کې مرض دی، نو کېږي به څه؟ خو دغه شی ورته جوړېږي. نو زه هر یو ورور ته مشر کشر ملګري ته دا نصیحت کوم چې خپل مشر عفوا خپل کشر که هغه رور دی که بچی دی که هغه بله رشته کې دی هغه پوه که په دې باندې چې هلک څه ته وایي، صرف په دې پوه که بیا پرېږده. که دې په دې پوه شو چې هلک څه ته وایي که نه، الله په توفیق سره دې ګناه نه به لرې پاتې شي. الله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي. فما كان جواب قومه، نو جواب د قوم داغه الا ان قالوا مگر دا چې ووایي هغوی اخرجوا آل لوط من قريتكم، وباسئ کورنۍ د لوط علیه السلام د کلي ستاسو نه، إنهم أناس يتطهرون، دوی څه خلق دي چې ځان پاک پاک کوي. الله اکبر. داسې ځان نه راپسې پاکي جوړ کړي دي، دا ګناه ده او دا مه کوئ او دا لرې کوي بس یې دې کوي. ګورې نن سبا هم د دیندارو خلکو مبارکې خلک دي مړه دې مه راوله یاره، لکه پروګرام دی که نه یو ته دې بل ته دې ټلیفون دې مه راوله، دې مه راوله، دی بیا وایي دا حلال دی او دا حرام دی او دا سندره ده او دا ډم دی او دا ګناه ده او دا سود دی، دې مه راوله. ځان نه دې چې دغه جوړ کړي نوم دې ورته دي چې داسې خبرې دا اوس هم خلک وایي. فأنجيناه وأهله، نو بچ کو منګ هغه او کور واله د هغه إلا امرأته سوا د ښځې د هغه نه قدرناها من الغابرين، مقرر کړي وه موږ هغه د پاتې کېدونکو نه، وأمطرنا عليهم مطرا، او راوورو موږ په هغوی باندې باران د کاڼو، فساء مطر المنذرين، نو بدو باران د یره ورکړی شو. یعنې هغه قوم چې الله ورته یره ورکړې وه چې ویې نه منله په دوی چې کوم باران راغی نو دا باران بد باران. قل الحمد لله، ووایه صفتونه د کمال ټول خاص الله لره دي، وسلام علی عباده، او سلامتیا ده په بندګانو د هغه الذین اصطفى، هغه کسان چې غوره کړي دي الله. قصه چې ختمه شوه او بلکې د یو څو واقعې چې ختمې شوې،
نو الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې اوس خطاب هغه ته دی چې ته په هر حال د الله شکر ادا کوه. قل الحمد لله. قالو الحمد لله بس الحمد لله په دې چې الله رب العزت د دین دشمنان ختم کړي دي. په دې الحمد لله په دې چې الله د خپلو خاصو بندګانو مرسته کړي. الحمد لله په دې چې الله رب العزت په هغوی حجت قایم کړی دی. بیا سلامتیا په هغه چا باندې چې الله غوره کړي دي د پیغمبرۍ لپاره. ځکه چې د الله رب العزت هغه پیغام د توحید هغه خبره هغه څه چې خو دوی رسولي دي نو د الله غوره کړي خلک دي. لکه څنګه چې سورة الحج کې موږ سره تیر شو الله یصطفي من الملائکة رسلا ومن الناس. الله غوره کوي د ملائکو فرشتو نه استازي او غوره کوي د انسانانو نه. نو دی غوره کړي دي په انسانانو کې. ځکه الله رب العزت وی وسلام علی عباده الذین اصطفى. او سلامتیا دي د الله د طرف نه، یعنی دوی دي بچي د عذابونو او د مصیبتونو نه. بندگان د الله هغه چې الله غوره کړي دي او د ځمکې په دې مخ باندې د دوی په شان غوره خلک نه راغلي دي او نه به راشي. الله خیر ای الله غوره دی اما یشرکون کاغه څوک چې دوی د الله سره برخداران جوړوي. الله اکبر. اوس وګوره یو څو دلایل بیانېږي د الله رب العزت د قدرت. په دې کې به سوچ وکړئ. زه غواړم چې دا ایتونه ډېر په توجه سره واورئ. د انسان د الله سره محبت او د هغه عظمت په زړه کې ډېر شي او شکر وباسي چې دی په توحید باندې پوهه دی. بعضو روایتونو کې راځي وي چې کله به رسول الله وسلم دا آیت ولوستو دا موږ چې ختم کو الله خیر اما یشرکون، الله غوره دی که نه هغه چې دوی د الله سره برخداران جوړوي. نو هغه به وایي چې بل الله خیر و ابقى و اجل و اکرم. الله غوره دی، الله عزتمند دی، الله همیشه پاتې دی. اوس دلایل د دې خبرې واوره چې الله غوره دی او الله لایق دی د بندګۍ او د هغه سره برخدار څوک نشته. امن خلق السماوات والارض ایا هغه څوک دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې یا او ځمکه وانزل لكم من السماء ماء او راورولی دی تاسو لره د اسمان نه اوبه فانبتنا به نو رازرغون کړي دي موږ په هغې سره حدائق ذات بهجه باغونه شینوالي والا یا تازګۍ والا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها نشی کېدی تاسو لره دا چې رازرغونې کوي ونې داغې یا ونه داغې أإله مع الله ایا بل معبود شتی د الله سره بل هم قوم یعدلون بلکې دوی داسې قوم دی چې اوري د حق نه. بل معبود د الله سره څوک شته چې دا کار کوي؟ دا سوال به بار بار کېږي په توجه یې اور. امن جعل الارض قرارا ایا هغه څوک دی چې ګرځولي د ځمکه ټینګه وجعل خلالها انهارا او ګرځولي دي په منځ د دې کې نهرونه وجعل لها رواسي او ګرځولي دي د دې دپاره کلک غرونه وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولي دي په منځ د دریابونو کې پرده أإله
مع الله ایا بل معبود شتی د الله سره بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ایا هغه څوک دی چې قبلی دعا د ډېر محتاج کله چې دعا د هغه نه غواړي ویکشف السوء او لرې کوي مصیبتونه ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځئ تاسو د یو بل خلیفګان په ځمکه کې أإله مع الله ایا معبود شتی د الله سره قلیلا ما تذکرون ډېر لږ نصیحت اخلی تاسو هغه څوک دی چې یو غم وهلی غم ځپلی بیمار مصیبتونو کې ډوب بیماریانو کې ډوب په سختو کې ډوب هغه ورته چغې ووایي فریاد ورته وکړي هغه وله واوري یو الله دی نو بل څوک نشته ویکشف السوء او دغه مصیبت لري ویجعلکم خلفاء الارض او څوک دی چې تاسو یې د یو بل نائبان ګرځولي یې څه مطلب نائبان یعنې یو لاړ شي نو بل دی نو بل لاړ شي نو بل دی نو د آدم علیه السلام نه دا سلسله دي سره روانه هغه څوک دی نو بیا هغه سوال لږه اله مع الله شتي بل څوک د الله سره برخدار چې هغه دا کارونه کولی شي هېڅوک نشته أمن يهديكم ایا هغه څوک دی چې لار ښیي تاسو ته في ظلمات البر والبحر په تیارو د وچه او د دریاب کې ومن يرسل الرياح او هغه څوک چې رالیږي هواګانې بشرا زیری ورکوونکي بین یدی رحمته مخکې د رحمت د هغه نه أإله مع الله ایا معبود شتی د الله سره تعالى الله عما يشركون لوی دی الله دا هغې نه چې دوی ورسره برخداران جوړوي أمن يبدأ الخلق ایا هغه څوک چې اول پیر پیدایش کوي ثم يعيد بیا به دوباره کوي ومن يرزقكم من السماء والأرض او څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمان او د ځمکې نه أإله مع الله ایا معبود شتی د الله سره که څوک وایي چې شتی قل اوایا هاتوا برهانکم راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که یی تاسو رښتیني بیا دلیل وښایه زموږ الله خو دا کوي دا کوي دا کوي دا تاسو واورئ ستاسو هغه څه کوي دلیل راوړئ که دا خبرې دي په هغه معاشره کې وکړي چې هلته بس دغه قصه ده چې یاره وابیان دي او بزرګان نه مني او دا نه مني او دغه نه مني دا آیتونه بیان که خو داسې مه وایه چې دا قرآن دی ځکه چې بیا د باندې رد نشي کولی خو د دې دا ترجمه بیان کړه او بیا ورته په اخره کې ووایه که تاسو وایئ چې دا باباګانو دا قبرونو والا درګاهونو والا څه کولی شي دلیل راوړئ که دا ټول د پسې رپا نه شي نو د وابي ټاپۍ د باندې ونه لګوله زما د نوم به بدل کړي دکه خبرې دا توحید خبرې نه دي دا د الله د یووالي خبرې نه دي دا توحید طرف د دعوت نه دي دا چا راوستي چې دا د وابیانو خبرې دي او دا د هغوی خبرې دا خو الله وایي څوک دی الله وایي چې ما سره شریک دی به دې هر څه کوو دا کارونه کولی شي نو که دغه سوال زه په پښتو کې وکړم نو زه وابي شوم عجیبه خبره که زه دا ووایم چې ما ته دلیل وښایه چې ستا دا مړ بابا په دې قبر کې چې پروت دی دی زما چغې اوري زه وابي شوم او زه بې ادبه شوم او زه ګستاخ شوم
او دې خیر دی، د دې لوی الله ګستاخي دې کوي، د دې الله سره دې برخداران جوړوي، د دې ایمان بیا هم برابر دی، د دې دینداري بیا هم صحیح ده، دې قبر ته سجدې لګوي، دی بیا هم مسلمان دی، او زه خالص د الله بندګي کوم او د الله توحید بیانوم، زه وابي شو. عجیبه فیصله ده. تلک اذا قسمة ضیزه. الله چې څنګه ویلي وي دا تقسیم ډېر د ظلم او د ناانصافۍ دی. بل دلیل هم واله، قل اوایا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي په پټو خبرو، الا الله، سوا د الله نه. غیب صرف چا سره؟ الله سره. یعنی څه اوږدو خبرو ته پکې ضرورت شته؟ دا ایت پوره نه دی. نه جینا نه دا خو ګوره دسي که نه، ګوره بزرګاني، ګوره هغه دسي که نه، ګوره او ګوره او ګوره هغوی دسي او ګوره هغوی دسي، ګوره چې خبره یې کله اغېږله راغېږله او ګوره موره او دا او کته بره، پوه شه چې دې تا ځرې صحیح خبرې نه اړې، هسې کله یو ګرولې او کله بله. لنډه واضحه خبره ده، عرش والا طرف نه دا ده چې د غیب و علم خالص د الله سره، نور د هېچ چا سره نشته. خبره ختمه شو. نو ګوره او داسې او بل فرض که او چونکې او چنانچې او بزرګان او کشران او مشران، دې خبرو ته دلته څه ضرورت شته؟ هېڅ ضرورت نشته. وما يشعرون أيان يبعثون، او نه پوهېږي دوی چې کله به دوباره راپورته کړی کېږي. الله اکبر. سړی وینه زموږ د بزرګ سره د سبا علم شتي، الله وایي ده ته خو دا پته هم نشته چې دی به د قبر نه بیا کله راپاڅي، ده ته څه پته سبا د علم، او ده سره د غیب و علم د کوم ځای نه دی. دغه خبرې دي چې ما تاسو ته وویل، که په پښتو کې دې صرف وکړې بغیر د دې نه چې چا ته ووایي چې دا د الله خبرې دي، د تا باندې ډایرکټ ټاپه د څه لګوي؟ د وابي د باندې لګوي. بل ادارک علمهم فی الاخره، بلکې غیب شوی دی یا بند شوی دی علم د دوی په باره د آخرت کې. اوس الله رب العزت په هغه خلکو باندې رد کوي چې سره د دې شرکه هغوی د آخرت هم دروغجن ګڼي، او دا شرک چې کوي او د الله نه چې نه هېرېږي، دا هم دې دلاسې چې آخرت دروغجن ګڼي. که چېرته د آخرت طرف ته سوچ وې صحیح په صحیح معنو سره، صرف په خوله ویل نه، نو دوی به بیا ناست وی، سوچ به یې کړی وی چې دا زموږ دا لار کوم طرف ته روانه ده. الله وی اصل خبر دا دی چې د دوی سره د آخرت په باره کې علم نشته، نو ځکه وایي د دوی علم بند شوی دی په باره د آخرت کې، ګډوډ شوي. بل هم فی شک منها، بلکې دوی په شک کې دي د هغې نه. بل هم منها عمون، بلکې دوی د هغې نه ړانده دي. د څه نه ړانده دي؟ د آخرت. ګوره درې مرحلې دي یادې که. اولنۍ دوی ګډوډ شوي دي، علم د دوی د آخرت په باره کې څه دی؟ ګډوډ دی، یعنې یقیني خبره ورسره نشته، کله یو څه وي کله بل څه. د دې ګډوډ کېدو د لاسه هم فی شک منها، دوی په شک کې پرېوت، چې په شک کې کله پرېوتو نو دوی مکمل ړانده شو، د آخرت نه منکر شو. ځکه یې دا خبرې کولې. وقال الذین کفروا، او وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، أإذا كنا ترابا وآباؤنا، أي کله چې شو من خاورې او مشران زمن، أإنا لمخرجون، آیا موږ به بیا راویستلی کېږو؟ بیا به راپاسو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقینا وعده کړی شوي د موږ سره د دې او زموږ مشرانو سره مخکې د دې نه. إن هذا إلا أساطير الأولين، ندی دا مگر قصې دي د پوخانو. داسې خبرې دي مړه. زمونږ پلار نیکه ته به م ویلی کېدو چې تاسو به بیا راپاسي، راپاسي داسې قصې. قل سیروا فی الارض، وایه وګرځئ په ځمکه کې،
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين نو وګورئ چې څنګه شو انجام د مجرمانو. مهربان رب دی، هغوی د الله خبرو ته د پخوانو قصې وایي او رب وله دعوت ورکوي، لږ سوچ وکوي وګرځئ. الله ته څه فایده ده چې دا جهنم د خلکو نه ډک شي؟ فایده ده ورته؟ او الله ته څه تاوان ده که دا جنت ټول د خلکو نه ډک شي؟ هېڅ تاوان ورته نشته. رب خو غواړي چې دا خلک لاړ شي جنت. یعنې لنډه الله خبره ختمولی شو. څه ضرورت و 13 سپارې قرآن دی؟ د 13 سپارې قرآن خو هم الله دقې له رالیږلی دی چې لږ سوچ وکئ، فکر وکئ، راواپس شئ چې جنت ته لاړ شئ. اوس دوی وایي د آخرت ته خبرې د پخوانو قصې دي او الله ورته وایي لږ وګرځئ، وګورئ چې کومو خلکو دا جرم کړی دی د آخرت نه د انکار، د هغوی څه انجام. په منځ کې پیغمبر ته نصیحت کوي. یعنی ته سوچ وکړه، هسې یو منظر جوړ کا، تصور وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا دی، دوی ته وایي آخرت به راځي او آخرت به داسې، هغوی به ورته وایي که راځي نه زموږ هغه پلار نیکه چې دي او دا څه د پخوانو قصې دي شروع کړي دي، د هغه د زړه به خفه کېدو که نه به خفه کېدو؟ څومره به خفه کېدو؟ زړه اندازه نشي لګولی. نو پیغمبر به غمجنه کېدو، بیا په هغوی به غمجنه کېدو چې دوی ولې دا ایمان نه راوړي. دا خبره موږ سره 2-3 ځایونو کې تېره شو. ولا تحزن علیهم، او مه غمجنه کېږه په دوی باندې. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، او مه کېږه په تنګسیا کې د هغې نه چې دوی کوم چلونه جوړوي. د دوی په دې خبرو په چلونو باندې زړه مه تنګوه. ويقولون ويدوي متى هذا الوعد، کله به دا وعده، إن كنتم صادقين، که تاسو رښتیني. وعده د څه؟ د قیامت. قل اوایا عسى أن يكون ردف لكم، نږدې ده چې وبرسي تاسو ته بعض الذي تستعجلون، بعض هغه عذاب چې تاسو یې په تادۍ سره واړئ. ورته وایي صبر وکړه، دا ارمان به ستاسو پوره شي. او خو عسا کیدی شي، پیغمبر ته الله وایي ته ورته وایي چې کیدی شي. دا ولې ورته پیغمبر ته داسې وایي ته ورته وایي چې کیدی شي؟ الله ښیي دې خلکو ته چې د پیغمبر سره د دې علم نشته چې کله به د عذاب راځي کله به نه راځي. کیدی شي نږدې، کیدی شي لري، تاسو تعدي مه کوئ. حالانکه الله ته خو یقیني پته لګوي، عسا ته پکې د سره ضرورت نه و. د الله ښیي دې خلکو ته او دې پیغمبر ته چې د سبا علم هغه د هېچ چا سره نشته، صرف د الله سره دی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، او یقینا رب ستا خامخا خاوند مهربانی دے په خلکو، ولكن اکثرهم لا یشکرون، مگر ډیر د هغوی نه شکر نه ادا کوي. دې خبرې ته به دې ځای کې ضرورت څه و؟ ضرورت دا و هغوی عذاب غواړي، وي دا عذاب به کله راځي او الله دا عذاب لیټ کوي. دا د الله مهرباني ده. ګورئ دوی له موقع ورکوي. اکمقلان خو عذاب غواړي او په هغه ټیم یې غواړي را دي شي او موږ دې ختم کړي. الله ورته صبر کوي. ځکه الله وی رب ستا ډېر مهربانه دی او دا خلک شکر نه ادا کوي. وإن ربك ليعلم، او یقینا رب ستا خامخا پوهیږي ما تکن صدورهم، په هغه خبرو چې پټوي سینې د دوی، وما یعلنون، او په هغه چې دوی یې ښکاره کوي. وما من غائبة في السماء والأرض، او نشتی یو پټیدونکې خبره په اسمان او ځمکه کې، الا فی کتاب مبین، مگر په کتاب ښکاره کې ده. کتاب ښکاره لوح محفوظ کې ده. د الله سره داسې علم دی.
پټ او ښکاره علم ټول د الله سره دی. معنا ده چې ای پیغمبره الله د خپل مخلوق ښه پیژني. دوی کې د عذاب حقدار څوک دی څوک نه دی ورته پته ده. بیا چې د عذاب حقدار دی مناسب کله دي دله عذاب ورکول د دې نه الله خبر دی. او بیا څومره عذاب ورکول ولا مناسب دي د دې هر څه الله ته پته. نو دنه بګي دا خبره پرته ده چې ته بېغمه خپل دعوت چلوه. دا خبرې ټولې ماته پرېږده. اوس د قرآن حقانیت بیانېږي ځکه چې د آخرت نه چې منکر دی هغه د قرآن نه منکر دی. چې قرآن وایي آخرت شته نو دوی قرآن نه مني ځکه خو آخرت نه مني او آخرت نه مني نو ځکه قرآن نه مني. الله وایي د قرآن د حقانیت یو دلیل دا دی چې د بني اسرائیلو د یهودیانو او نصاراو چې په کومو خبرو کې اختلاف راغلی و قرآن هغه مسلې بیانې کړي دي او دا خبره پکې بیان کړې دي چې په دې کې په حقه څوک دی. نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا قرآن حق دی ځکه چې دې کې د تیر شوو شریعتونو د ماضي شریعتونو مسلې پکې پرتې دي. یهودیان خو پخواني دي، نصارا چې دی خو پخواني دي او د هغوی خبره چې دی په دې کتاب کې شته. د دې امتونو دا قصې چې بیانې شوې چې موږ یې اورو ځای په ځای دا ټولې خبرې دلالت په دې باندې کوي چې دا قرآن حق کتاب دی. بلکې د اهل کتابو په خپل اختلاف راغلی دی د بني اسرائیل. الله هغه اختلاف کې حق مسله بیان کړې ده چې حق باندې ده اختلاف یې کړی و د عیسی علیه السلام په باره کې که نه چا وي د الله زوی دی، چا وي د اولیاء بالله زنا نه پیدا دی، چا وي چې د اله دی. نو الله رب العزت هغه فیصله په دې قرآن کې وکړه. دوی په دې کې اختلاف کړی دی که نه چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی که نه دی هغه فیصله دې کې شوې. یهودیانو په تورات کې ګوتې وهلي دي الله هغه حقیقت بیان. یهودیانو وی ابراهیم علیه السلام یهودي دی، نصارا وی ابراهیم علیه السلام نصرانی دی. قرآن راغی فیصله وکړه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانی. ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما او موحد او مسلمان. او دغه شان ډېرې مسلې هغه چې شمارولو له ورشو ډېرې مسلې خو لنډه ده چې الله وی قرآن خو بیانوي هغه مسلې چې بني اسرائیلو پکې اختلاف کړی. إن هذا القرآن يقينا دا قرآن يقص على بني إسرائيل بياني بني إسرائيل باندي أكثر الذي هم فيه يختلفون ديري آغا خبري چاوي بايك اختلاف كريو وإنه لهدى أو يقينا دا قرآن هدايته ورحمة ومهرباني دا للمؤمنين دا بارد مؤمنان. إن ربك يقضي بينهم بحكمه يقينا رب ستاب فیصلو کی پمنز دا دوی کی بحکم خبل سرا وهو العزيز العليم او غزور ورده پوه دے. بس اللہ با فیصلو کی تبیر رماش فیصلہ با دا چا پمنز کیوں کی اختلاف چا کړی بني اسرائیل یو دا چې بني اسرائیل منځ کې فیصله او فیصله به وکړي د دغه خلکو مبارک هم د چې آخرت نه منکر دي د هغوی سره هم باس روان دی که نه او د الله سره چې برخداران جوړ کړي د دوی فیصله به وکړي. او سبحان الله زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم قرآن کې چې کوم ځای کې هم د الله نوم راشي که نه دا اسې نه راغلی هر ځای سره چې کوم نوم د الله ذکر شوی به کې حکمت وي. دلته وهو العزيز العليم الله به فیصله کوي الله زورور دی پوه دی. ګوره فیصله د هغه چا سره مزه کوي چې هغه سره زور وي ځکه چې هغه به دا فیصله نافظه کړي الله زورور دی. بله فیصله هغه څوک کولی شي چې هغه پوه وي الله پوه دی الله پوه هم دی الله زورور هم دی. فتوکل علی الله
نزان وسپار بالله باندې انك على الحق المبين یقینا ته په حق کار باندې تسلی ورکوي. مکی دور دی کنه سختی ډیری دي مسلمانان کمزوري الله ورته وایي پیغمبره پرېږده د دوی سره دا خبرې بل دعوت چلوه الله ته ځان وسپاره او ته یقینا په حق باندې روان یې. انک لا تسمع الموتى یقینا ته اورول نشي کولی مړو ته. مړي اوري د دې هم ګوره ګټه جاښه زموږ په ملک کې جوړه شوې ده چې مړي اوري که نه اوري. مړي اوري نه اوري اوري کوم ځای کې اوري بس خبرې اوري هغه اوري چې الله ویلي دي. نور اصل دا دی چې مړي نه اوري. زیاتې زموږ په ملک کې کېږي بعض وایي مړي بلکل نه اوري او کوم ځای کې چې راغلي چې لکه مړي اوري نو هغه آیتونه او حدیثونه هغه تاوی را تاوی ولې ځکه چې زموږ شیخ صاحب ویلي دي چې مړي بلکل نه اوري. اوس حدیث کې ښه واضح راځي چې مړی کېښودی شي او خلک ترې راواپس شي نو هغه د قدمونو کشاری اوري که نه. اوس دې سره څه وکړو وایي نه نه د دې مطلب دا نه دی لیکن پیغمبر ویلي دي نو د خپل تنظیم او مذهب او د شیخ صاحب د لاس اوس حدیث بدلی را بدلی. او رسول الله وسلم چې د بدر په غزا کې هغه کسان کوم چې مردار شي و هغوی یې کوهي ته ګزار کړو بیا ورته ویې هغه الله چې صله اوس کړی و هغه م ولیده که نه میلاو شو درته که نه نو هغوی د اوس دا خبرې واورېدې زما نو هغوی واورېد اوس دې سره څه وکړو. خو موږ وایو چې هغه ځای کې اوري چې کوم ځای الله او د الله رسول ویلي د هغې نه علاوه نه اوري. دا د دې قبر پرستو دا خبرې او دا باباګانو والا سلامونه اوري او خبرې اوري او دا اوري او جړاګانې اوري او چغې اوري دا ټولې د ځان نه خبرې دي. الحمدلله زموږ دا لار چې الله را نصیب کړې د الله دې بې مرګ هم راکړي هغه لار ده چې د قرآن او حدیث سره ځه. اصل دا د الله وایي مړي نه اوري موږ وایو نه اوري. بعض ځایونو کې الله او د الله رسول ویلي دي اوري موږ وایو اوري ځکه چې زموږ کار د الله سره دی. ما پسې ورځې یو کس راغی خبرې اترې کولې موږ سزي کې ناست نور کسان وو یو ما ته وایي چې ستا درس مې بله ورځ لیدو ته وایي چې مړي چې دی بعض ځایونو کې اوري او د هغه دا نظریه وه چې مړي بلکل نه اوري بلکل او دا ایتونه به تاوی را تاوی او دا حدیثونه کوم کې چې راغلي چې بعض ځایونو کې اوري. نو ما زه د دې نه اخوا خبره هم کومه وایي دې نه اخوا څه ما مړي خبرې هم کوي. دا مسکی شو ما ته دا پکې لا بله وي موږ یو غم راغستی ورته ما مړي خبرې هم کوي. وایي څنګه ما دا سوال چې ته کېږي دا درې سوالونه جواب به کوي که نه به کوي دا جواب به څنګه کوي په اشارو به کوي اوري به او بیا به جواب کوي. بس زموږ ایمان دی چې داسې کېږي. د دې نه علاوه کوم ځایونه چې عام دي چې دلیل پرې نشتي موږ وایو نه اوري او نه خبرې کوي. څه مو خیال دی دې باره کې د دلیل سره خبره ده که دلیل یې ډېره ښه ده دلیل نه الله وایي ته مړو ته اورول نشي کولی مړي نه اوري دا قانون دی اصل. ولې ورته داسې ووایي چې دا کافران دا مشرکان دا هم ګورې د مړو په شان دي څنګه چې ته مړو ته نشي اورولی داسې دوی ته هم نشي اورولی. هغه مړه دي داسې چې د بدن نه یې ساه وتې ده او د دوی زړونه مړه دي. ولا تسمع الصم الدعاء او نه اورولی شي کڼو ته آواز اذا ولوا مدبرین کله چې واوړي شا کوونکي. کوڼ ته څوک اواز اورولی شي دا به د حق نه کار نه دي که. وما انت بهادي العمي او نه یې ته لاره ښودونکی ړندو ته عن ضلالتهم د ګمراهۍ د هغوی نه. ړوند ته څوک لار ښوی شي نه شي.
ان تسمع تاورول نشي کولی الا من يؤمن بآياتنا مگر آغا چاہتا چی ایمان لری پایتنو زمن فهم مسلمون ناغوی غاڑی خودن کی دی وإذا وقع القول عليهم او کلچ ثابت شوینا بدوی باندی اخرجنا لهم دابا روب باسو دویتا حیوان من الارض دزمکنا تكلمهم چی خبر بکی دوی سرا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چی بیشک خلقو چی پایتونو زمنگی یقین نکو داوز قیامت نخی تا اشاره ده دیو قیامت نمانی کنه اللہ وی پرید وإذا وقع القول عليهم كلچی فیصله ده اللہ واقعی شو کنه دلته د خبرینه مراد فیصله د قیامت ته او د عذاب ته موږ به راوباسو د ځمکې نه یو حیوان دابه ابه دوی سره خبرې کوي دا قیامت ته نږدې به کېږي او دا ځناور د ځمکې نه به راوځي په اخیره زمانه کې چې کله هر څه فساد هر څه خراب شي او فساد عام شي نو هغه وخت کې به دوی راوځي دې باره کې ډېر حدیثونه دي یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ځمکې نه به الله رب العزت ځناور راوباسي او هغه به د خلکو په دې تندو باندې مهرونه لګوي او د خلکو په دې شونډانو به مهرونه لګوي چې دا مؤمن دی دا نه دی دا نښې به لګوي نو بیا به داسې چلو شي دا خلک خو به پاتې شي او هغه نښه به پي نو یو سړی به راشي د بل نه به څاروی وی اخلي نه بل به ورته وایي چې ممن اشتریته دا څاروی تا د چا نه اخیستی دی وی هغه به ورته وایي چې اشتریته من احد المخطمین دا هغه نه دی هغه اتندي باندې چې هغه داغ لګېدلی دی دا مې د هغه نه اخیستی دی او حدیث د حذیفه رضی الله عنه دی مشهور حدیث ته څو پیرې موږ بیان کړی هم دی په صحیح مسلم کې شته رسول صلی الله علیه وسلم وایي قیامت نشي راتلی دا وخت پورې چې څو پورې تاسو لس نښې نه یې لیدلې لس غټې نښې دا غټې دي نور نښې خو ډېرې نو یو رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړه نور به راخیږي مشرق نه مغرب نه او لوګې او والدابه او د زناور راوته یاجوج و ماجوج د عیسی علیه السلام راکوزېده دجال او په درې ځایونو کې د ځمکې ورننوته او د اور راوته د عدن د علاقې نه چې خلک به جمع کوي د حشر میدان ته او دې باره کې ما مستقل درسونه کړي دي هغه واوره اسی خلاصه ته ذکر کوم او فایدهمنه خبره هغه دا ده د قیامت دا ګټې نښې نه دي دا ګټې دا لس الله اعلم کله چې انسان د دې مطالعه وکړي که نه نو ښکاري داسې چې اولنۍ نښه په ځمکه کې چې به راښکاره کېږي هغه دجال دی په دې لسو کې اولنۍ غټه نښه چې به راښکاره کېږي هغه دجال دی بیا به د ده دا قصه ختمیږي د عیسی علیه السلام د مرګ سره هغه به پکې راغلی او بیا د اولنۍ نښه په اسمانونو کې چې د اسمانونو چې کومه نښه ده هغې کې اولنۍ نښه دغه ده چې نور به راوخیږي د مغرب نه او دا حالات به ختمیږي د قیامت تر راتلو سره یعنې په دې پسې بیا قیامت بلکل نږدې دی او چې کله نور راوختو د مغرب نه نو بیا د توبې دروازه بنده شوه والله عالم او ښکاري داسې چې دا زناور چې به کوم روزي د دې ځمکې نه دا هم په دقه ورځ به راوځي ځکه چې روایتونو کې راځي چې داسې اواز به کېږي چې کله دا زناور راوځي
داسې اواز به کېږي چې ای ایمان والو ستاسو نه قبوله شوه او ای کافرانو ستاسو نه قبلېږي. او د حدیثونو کې دي چې دوی به په خلکو باندې نښې لګوي چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. نو دا نښې دوی څنګه لګوي؟ خو دا داسې لګوي که نه، ځکه چې هلته نور راوختو د مغرب نه خبره ختمه شوه او دې نه اخوا څه نه کېږي. کوم چې مؤمن دی هغه مؤمن پاتې شو، او کوم چې کافر دی کافر پاتې شو. نو ښکاري داسې الله اعلم علم د الله سره دی چې دوی به په دغه ورځ راوځي چې به کومه ورځ نور د مغرب د طرف نه راوخېږي. دې مباره کې بعض داسې خبرې هم کوي چې هغه بې سنده او بې دلیله د دوی شکلونه به داسې او د دوی سرمنې به داسې او خبره دومره پکاري څومره چې الله او د الله رسول کړي او یا مناسب خبره که اسرائیلي روایتو کې راغلي هغه سړی بیان ويوم نحشر من كل أمة فوجا او په کومه ورځ چې راجمع به کړو موږ د هر امت نه یوه ډله ممن یکذب بآیاتنا د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ فهم یوزعون نو هغوی به تقسیم کړی شي. خو دا زناور چې راوځي د ځمکې دا زناور خو بیا پسې قیامت دی که نه. نو ځکه الله وایي د هر امت نه به یوه ډله موږ راوباسو چې هغوی به دروغجن ګڼل آیتونه زموږ حتی اذا جاءو تر دې چې کله راشي دوی قال اوبوی الله اکذبتم بآیاتی آیا دروغجن ګڼلي و تاسو آیتونه زما ولم تحیطوا بها علما او نو راګیر کړی تاسو هغه په علم کې ام ماذا کنتم تعملون ای څه دي هغه چې تاسو عمل کوو. حتی اذا جاءو کله چې دوی راشي د الله خواته نو الله به ورته وایي ښه تاسو زما ایتونه دروغجن ګڼله ولم تحیطوا بها علما او تاسو دغه ایتونه په خپل علم کې نو راګیر کړي هسې لګیا وئ. ام ماذا کنتم تعملون او تاسو کول څه د خپل عمل حقیقت خو راته هم بیان کوي که نه په څه دلیل لګیا وئ په کومه لار روان وئ. ووقع القول عليهم او واقع بشي وینا باغوی باندې بما ظلموا بسبب د ظلم داغوی فهم لا ينطقون نو هغوی به خبرې نشي کولی فیصله به وشي بما ظلموا د هغوی د ظلم د لاسه نو دوی به خبرې نشي کولی. سورة المرسلات کې به راشي الله وایي ولا يؤذن لهم فيعتذرون او دوی ته به اجازت هم نه میلاوي چې دوی عذر پیش کړي. بله ورځ ما ووایي چې د قیامت ورځ ډېره اوږده ورځ ده 50,000 کاله په هغې کې به قسمه قسم حالات راځي کله به خبرې کېږي او کله به خبرې نه کېږي. اوس ګوره د الله د قدرت نښه چې دغه رب دا قیامت راوستی شي الم یرو آیا نه ګوري دوی انا جعلنا الليل چې بېشکه ګرځولې د موږ شپه لیسکنو فیه د دې دپاره چې ارام وکړي دوی په هغې کې والنهار مبصرا او ورځ رڼا واله ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یؤمنون دپاره د هغه قوم چې ایمان لري. ویوم ینفخ فی الصور او په کومه ورځ چې بوکی به وکړی شي په شپېلۍ کې ففزع من فی السماوات ومن فی الارض نو وبیریږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله وكل اتوه داخرین او دا ټول به راځي الله ته ذلیلا. د دې نه مراد کومه شپېلۍ ده؟ زما ګوره د زه د بعضو ملګرو په دې سیاست پوه یم یو څو کسان ما په نظر کې جواب چې ورکوي که نه
دې کې ډېره لویه فایده ده. فایده پکې څه ده؟ دواړه طرفونه شو. نو زما دلته یو څو ملګرو باندې نظر دی چې هغو نه زه سوال وکړم نو جواب واضح ورکوو. که غلطي موږ وایو چې غلط دی، که صحیح صحیح دی. خو دا منځنۍ لار اوس یې ته معلوموه چې دا کم جواب دی. نو دا کومه شپېلۍ ده؟ دویمه دویمه څنګه ده؟ ما به په دې پوه کوئ ګویا به ګورئ خپلې خبرې نه به واپس کېږئ نه. دې کې کوم ذکر چې الله ته به راپاسي؟ نو کلنا ته داخلین دا خو به هسې هم ټول الله ته واپس کېږي. دا خو زه اوس هم وایم چې موږ به الله ته واپس کېږو. بله وجه چې دا څوک چې وایي چې دا اولنۍ شپېلۍ ده، هسې موږ دغه راوویشتو چې اولنۍ شپېلۍ ده. دا اولنۍ ګوره دې ته د ګبراهټ هغه شپېلۍ وایي. دلته خو الله دا نه دي ویلي چې زه به خلک راپاسوم د قبرونو نه. دویمې شپېلۍ سره به خلک راپاسي. ګبراهټ او یره د اولنۍ شپېلۍ سره راځي. نو دا ګبراهټ به دومره شي دومره به شي چې دا خلک بیا مړه شي، ټکې سره به خلک ټول مري. بیا دویمه شپېلۍ 40 کاله بعد ده او خلک به راپاسي د قبرونو نه. نو دا کومه شپېلۍ شوه؟ اولنۍ. سوال و ټول به ویریږي چې په اسمانونو ځمکې کې چې څوک کوم دي، مګر هغه څوک چې الله وغواړي هغه به نه هېرېږي. دې نه مراد څوک دي؟ دې نه مراد ملایک دي، یا د دې نه مراد هغه خلک دي چې جنت کې دي، لکه د جنت دا حورې شوې، د جنت خادمان شو، په دوی باندې دا یره نه راځي. دا استثناء دا د هغوی په باره کې ده. دا شان شهیدان، انبیا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، هغه ملائکه او فرشتې چې د الله عرش یې اوچت کړی دی، نو په دغه ټیم کې به په دوی باندې دا یره نه راځي. مستثنا دي دوی د دې یرې نه. وترى الجبال تحسبها جامده، او ویني به ته غرونه ګمان به کې ته په هغې باندې ولاړ پسې. وهي تمر مر السحاب، حال دا چې هغه به رواني په شان د روانېدو د وریځو. الله اکبر. دا مضبوط غرونه الله وایي تاسو چې وایي چې دا ولاړ دی او دا داسې او دا به د وریځو په شان الوزي رالوځي. صنع الله، وګوره کاریګري د الله. دا کار د چا دی؟ د الله دی. الذي يتقن كل شيء، هغه ذات چې مضبوطي جوړ کړی دی هر شی. انه خبير بما تفعلون، یقینا هغه خبردار دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ. من جاء بالحسنه، هغه څوک چې راوړی نیکي، فله خیر منها، نو د لره به غوره بدلۍ د هغې نه. نیکي خو الله څو چنده ډېروي، دا خو د الله مهرباني ده. وهم من فزع یومئذ، او دوی به د یرې د دغه ورځې نه آمنون، په امن کې. ومن جاء بالسیئه، او هغه څوک چې راوړه بدي، فکبت وجوههم فی النار، نو الټه به غزار کړی شي مخونه د دوی په اور کې. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بدله نه درکړی کېږي تاسو ته مګر دا هغه عملونو چې تاسو کول. سورت الله رب العزت ختموي په دې خبره باندې، انما امرت،
یقینا حکم شوی دی ماتا. مطلب دا دی اے پیغمبر دی خلقو تا اوایا انما امر چی ما تا حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلده چی بندگیو کم در رب دا دی خار الذي حرمها اگا چیزتی ورکڑی دی دیتا وله كل شيء او داغ په اختیار کی هر شی دی. فیصله داد ما ته خو امر شوی دی چې زه به بندگی د رب د دې ښار کوم. خیر همدې دا ښار ورته رایې دی چې وګوره الله دې له څومره لوی ښار درکړی دی، څومره عزت یې درکړی دی، مکه کعبه. نو هم د دې مکې هغه رب زه د هغه خالص بندګي کوم، هم د دې کعبې د رب به زه خالص بندګي کوم. هغه ښار دی چې الله حرام کړی دی، عزت یې وله ورکړی دی. موږ ورته وایو که نه حرم، هلته ښکار نشي کولی، ظلم به نه کې، قتل نشي کولی، هلته ولیدلی شی نشي راغستی، د هغه ونه او بوټی نشي خرابولی. نو دا عزت ول الله ورکړی دی. وامرت ان اكون من المسلمین، او ما ته حکم شوی دی چې زه شم د تابعدارونه. بل حکم راته دا شوی دی وان اتلو القرآن، او چې زه ولولم قرآن. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، بچا چې هدایت وموندو نو یقینا هدایت مومي د پاره د فایدې خپلې. ومن ضل، او هغه څوک چې ګمراه شو، فقل نو اوایا انما انا من المنذرین، یقینا زه د ير درکوونکو نه یما. زما کار دی قرآن بیانول. که چاته هدایت نصیب شو فایده خپله ده، که څوک ګمراه شو نقصان یې خپل دی. نور ذکر راځي فانما یضل علیها، قرآن کې الله وایي وبال د ده د ګمراهۍ په ده باندې دی. وقل الحمد لله، او اوایا ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې دا قرآن یې رالیږلی دی، دا حق واضح کړی دی، دا قیامت به راولي د فیصلې دپاره، احسان یې په بندګانو کړی د قسمه قسم. سیریکم آیاته، زر ده چې وبښئ تاسو ته دلایل د قدرت خپل. فتعرفونها، نو وبئ پیژنئ تاسو. وما ربک بغافل عما تعملون، او نه دی رب ستا ناخبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ. الله رب العزت وایي چې زه به تاسو ته نښې د قدرت وخت په وخت خپلې راښکاره کوم. وخت په وخت به دا نښې تاسو دا به تاسو وینئ. سیریکم آیاتي فتعرفونها، تاسو به وپېژنئ. دغه ایتونو نه بعد او د دغه نښو لیدو نه بعد که چا ایمان راوړو یو خپله فایدې ده، او که چا رانه وړو یو خپل تاواني دی. او ای پیغمبر ته دغه خپله لار او خپل کار هغه جاري ساته. الله نه دی غافله د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ، هغه خبر دی د هر څه نه. سبب انشاءالله شروع کو د سورة القصص نه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.